تښتېدلی راشي وروره خلکو ته قومونو ته توهین تحقیر د مور د کس قرار دی وښیم څوک چې د قرار پلوی دی د هغه مور وښیم خفه کېږي نه دلته ورور چې د دې د نظر څوک ورونه نه موافقه دي د مور د ملحد وښیم دا ملحد د دا کوني مور دغه د خاندان د کوني د ملحد وښیم شل ثبوتونه دي ما سره چې ورور نه دا یو بل شی سید شاه سقیم د څه شی د ملحد د مور د ملحدانو وښیم ټول عمر دوی کونه مر کړې د بې شرفو بې ناموسو راشي وروره په خلکو باندې وروره نه دلته وروره د افغانستان د قومونو باندې ملت باندې وغږېږي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې مور د تا کوني وغیم 14 کسو ته کونه دې ورکړې ده زه کونه دې جګه بې ناموسه مور دغه وه سلیمت وروره زما د اما زوی خدای دې وبخښي وروره دا استاد پېژني وروره دا څومره کړی و دا کوستېزن په خپله القاعده و اسامه بن لادن د قهرمان ولیم دغه قرار مور دغه و دغه اوښی وروره دا رحمت الله بله بله ورځ وروره نه ده په دغه طالبانو چې دغه ته راغلي و المان ته راغلي دا کوستېزن ناست و همغه خلکو سره کتلی ده دلته بیا خلکو باندې هغه فهیم شینواری بېچاره وروره لکه ما باندې یو بېچاره سړی دی چې په هغه باندې د طالب ټاپه لګوي دا شاه رحمت الله در کوستېزن ته دې وایي تا څه کول چې عمري سره ناست وې دا لاشي دا شیرزاد ته پوښتنه وکړئ هر از محمد شیرزاد ته پوښتنه وکړئ چې ایا دغه رحمت الله در محمد در سره ناست و که نو دې سره څه ولې پسپسه کې کولې خو د خپل د ښځې هغه یې کوله چې ولا د ښځې اسنادونه مې راغلي دي ته ونیسه هلته ورکړې که چې ښځه مې وروره المان ته راشي کوستېزنه او بیا طالب بد ده طالب بیا کافر ده طالب فلانی ده او طالب پستانی ده ټول عمر همدغه کوس مادري حرامي 420 بېشرفه مردګه څلور کتابو دا کوس مادري دي ولکه یا د افغانستان د ملي بیرغ مدافع دي یا وروره یا د جمهوریت مدافع دا په جمهوریت کې کوس مادري اولین کس و چې دغه قاریسه دا ډم زوی ده همدغه مجید قرار وویل چې دی کله منفق رئیس جمهور چې کله دی منفق دي کوني ورته ولې وایي په هر کې فاحشهخانه ده هر ته فاحشهخانه ولکه طالب ویلي همدغه مردګه او جمهوریت ویلي دغه مردګه قرار دی هغه ته ویلي و قاریسه مردګه د قاریسه ورور د خپل مخ ته یې څپېړې ونیوله ډزه ځان ووهه چې هغه لاړه څه خبره ده والله رئیس صاحب ما خو مبارزه درته کړې په کامپاین کې ښه اوس څه چې درته وکړم ووایه امر خدمت ما ته د لغمان ریاست امنیت راکړه اوهو ریاست امنیت د ټم زور ورر بدپلر د ناله شیطان د بېسواده د خره زو ټول عمر دې په مدرسه کې خاوره بویه کړې سطرنجي دې بویه کړې ده تا ته به ایله ورور ریاست دې درکړي د استخباراتو هغې نه چې ورته ورنه کړه راغی وروره څه خبره ده ولا جمهوریت کې خو غلا ده دا خو په ډیورنډ معامله وکړه یا تا په ښځې معامله کړې ده کوستېزنه مردګه او بېشرفو خلکو تا اوس د خپل ښځه وروره بې وړله احمد مسعود لاندې واچو د محقق خردوان لاندې د خپل ښځه دې واچوله خوشحاله مې درته راشي راته وروره چې څه خبره ده ولا زه محقق سره ناست وم د خردوان بچو بد پدرم نالت شه قامول صاحب الله دې راول